ګوره ګلابه اوس ایکسکلیمیټري سنټنسز راشي. ایکسکلیمیټري سنټنسز باندې تاسو الریډي پوهیږئ، ایکسپلینیشن ته ضرورت نشته دی. خو چې کله مونږ د ډایرکټ نه انډایرکټ نریشنز ته ایکسکلیمیټري سنټنسز چینج کوو، بدلو یې، نو د هغې دپاره رولز چې دي هغه څه دي؟ نو دا 3 رولز چې دي هغه د ټولو دپاره یو شانتي دي، خو په دې کې به د 2 رولز ته تاسو ګورئ. اول خبره دا ده چې تاسو به said to exclaimed with joy دې ته چینج کې، یا exclaimed with sorrow دې ته به چینج کې، یا cried out with joy یا cried out with sorrow دې ته به تاسو چینج کوئ. او بیا به څه چلو کې؟ بیا به کوماس چې دي هغه به ریموو کې او د هغې په ځای باندې به ولګوئ that. دا 2 رولز چې دي دا خو تاسو ته پته ولګېده، او دا باقي 3 رولز چې دي په دې باندې تاسو الریډي پوهیږئ. اوس تاسو په ذهن کې به دا راځي چې سر په کوم ځای کې به مونږ exclaimed with joy وایو او exclaimed with sorrow به وایو، یا په کوم ځای کې به مونږ cried out with joy یا cried out with sorrow، دا به مونږ په کوم ځای کې وایو. نو تاسو به د دې ډایرکټ نریشن دې پارټ ته ګورئ، دا په انورټډ کاماس کې چې کوم دننه پارټ دی یا دننه کوم کلاس دی. په دې ځای کې تاسو وګورئ he said hurrah I won the match. نو په دې ځای کې تاسو وګورئ hurrah د خوشحالۍ دپاره لفظ استعمال شوی دی، کنه مطلب په دې کې خوشحالي چې ده هغه ظاهره شوې ده. نو چې کله په کوم کې خوشحالي ظاهره شوې ده، نو د هغې دپاره بیا تاسو دا said to چې دی دا به تاسو exclaimed with joy ته یا cried out with joy ته چینج کوئ. او کو چیرې په یو سنټنس کې خفګان ظاهر شوی دی، دې ته وګورئ کنه alas یا alas my father passed away یا my mother passed away. په دې ځای کې څه خبره ده؟ په دې ځای کې خفګان ظاهر شوی دی، غم ظاهر شوی دی. نو په دې ځای کې به بیا تاسو دا said to چې دی دا به چینج کوئ exclaimed with sorrow ته یا cried out with sorrow دې ته به چینج کوئ. د دې نه علاوه سرپرایز لفظ چې دی هغه هم استعمالیږي. ټیک ده؟ اپلوډډ لفظ چې دی یا اپلوډډ لفظ چې دی هغه هم استعمالیږي. هغه به ته بیا وروسته ایکسپلین کوم، اول په دې باندې ځان پوهه کړئ. ټیک شو؟ اوس غوږ کېږدئ. سنټنس څه دی؟ he said hurrah I won the match. نو په دې ځای کې اول چې دی که نه خبره څه شوې ده؟ د خوشحالۍ اظهار شوی دی، د سډن هیپینس په باره کې، د سډن جوی په باره کې خبره شوې ده. نو مونږ دا said چې دی دا به څه ته چینج کې؟ دا به چینج کې exclaimed with joy ته. نو سو he exclaimed with joy. بیا څه چلو شو لکه کوماس چې دی هغه ریموو شو او د هغې په ځای باندې ولګېدو that. اوس دا هورا لفظ چې دی چونکې خوشحالي ظاهر شوي و، نو هغه الریډي مونږ سو exclaimed with joy په ځای باندې ریپلیس کو مونږ. نو هورا چې دی هغه به اوس تاسو نه لګوئ او دا ساین اف ایکسکلیمیشن چې دی دا به ترنه څه ختم به کړئ ترنه. بیا د دې نه بعد دلته کې چونکې زموږ سره د آی فرست پرسن پروناون دی او مونږ دا ویلیو چې د ریپورټډ سپیچ فرست پرسن پروناون چې دی هغه به د ریپورټینګ سپیچ د سبجیکټ مطابق چینج کېږي، دا به د دې مطابق چینج شي. نو دا به څه شي؟ دا به شي he. نو څه شو؟ he exclaimed with joy that he. نو پروناون چې دی هغه چینج شو. اوس دلته کې دا دی won the match past indefinite tense دی او past indefinite tense به چینج کېږي past perfect tense ته. نو په past perfect tense کې څه head او د verb third form لګولی کېږي. نو دا به څه شي؟ that he او had won the match. he exclaimed with joy that he had won the match. دې رول څه وخت کې چې ټول پې اپلای کړو. اول خبره څه ده؟ said چې دی یا said to هغه څه ته چینج شو exclaimed with joy ته، یو رول چې دی هغه پې اپلای شو. دویم کاماز مونږ ریموو کړو او د هغې په ځای خو ولګو that. بیا د هغې نه بعد چینج آف پروناون. نو دلته کې فرست پرسن پروناون دی هغه د دې سبجیکټ مطابق چینج شو he. بیا راشئ چینج آف ټینس له. نو دلته کې زموږ سره دی past indefinite tense. past indefinite tense چې دی هغه چینج شو past perfect tense ته. بس خبره ختم. سنټنس دی لکه he said hurrah I won the match. Now indirect narration به شي he exclaimed with joy that he had won the match. خبره ختم. ٹھیک شو؟ دا تاسو داسې هم لیکلی شئ چې he cried out with joy. سالکه دا تاسو داسې هم لیکلی شئ چې he cried out with joy. دا تاسو داسې هم لیکلی شئ چې he cried out with joy that he had won the match.
د بل سنټنس لرا شي چې نور په لک پوه شي. He said, alas یا alas my father passed away. په سنټنس کې خفګان ظاهر کړی شوی دی، مطلب غم پکې ظاهر شوی دی، سډن غم پکې ظاهر شوی دی. نو سو تاسو بسو کې دا سیډ بوس په دې ځای کې چینج کې ایکسکلیمډ وذ سارو تا، یا تاسو دې هم لیکلی شئ cried out with sorrow. بیا د هغې نه بعد کوماس چې دي هغه به تاسو ریموو کې او د دې په ځای به ولګوئ دیټ، چونکې دلته کې ایکسکلیمډ وذ سارو لګولی شوی دی. نو دا الاس ټکي او د دې سره دا ساین اف ایکسکلیمیشن دا دواړه به شي دا به ختم شي. بیا دلته کې مای مدر، مای فرست پرسن پروناون خبره ده، نو دی به چینج شي د دې مطابق د هی، نو دا به شي هیز مدر. نو څه به شي چینج اف پروناون هیز مدر. او دلته کې دا پاست انډیفینټ ټینس دی پاسډ اوی، دا به چینج شي پاست پرفیکټ ټینس ته، نو هیډ پاسډ اوی به شي. He said, alas یا alas my father passed away. Indirect narration به شي he exclaimed with sorrow یا he cried out with sorrow that his mother had passed away. څه به ګران دی لکه په دې کې بیا راشي د بل سنټنس ته. He said what a pretty girl she is. اوس په دې ځای کې دا الګ چې دی که نه دی خوشحاله شوی هم دی او حیران شوی هم دی. نو تاسو په دې ځای کې سرپرایزډ ورډ هم استعمالولی شئ او تاسو په دې کې ایکسکلیمډ وذ جای یا کرایډ آوټ وذ جای دا هم تاسو استعمالولی شئ. سنټنس ته واقع دی. He said what a pretty girl she is. اول تاسو څو کې دا سیډ چې دی دا چینج کې ایکسکلیمډ وذ جای ته یا کرایډ آوټ وذ جای ته. بیا د هغې نه بعد کوماس چې دی هغه ریموو شو، د هغې په ځای ولګېد دیټ. د دې ځای نه وهله تر دې ځای پورې خبره چې ده دا بلکل سیم ده، ټیک ده. وټ ا پریټي ګرل، نو مونږ څه وټ ا پریټي ګرل دا خو اکه شانتې ولګېدو. اوس دلته کې شي چې دی نو هغه تھرډ پرسن پروناون دی، نو دا به نه چینج کېږي، نو شي هم مونږ هغه شانتې ایز اټ از ولګوو. خو دلته کې دا د پریزنټ سټیټ دی، از دی، نو دا از چې دی دا به څه ته چینج شي، دا به واس ته چینج شي د پاست هغې سټیټ ته. نو څه به شي he exclaimed with joy that what a pretty girl she was. او دلته کې زموږ سره دا ساین اف ایکسکلیمیشن راغلی دی، نو دا ساین اف ایکسکلیمیشن چې دی بیا موږ په انډایرکټ نریشنز کې نه لګو، ځکه چې الریډي دلته کې موږ لیکلی دی ایکسکلیمډ وذ جای. پوه شئ اوس په دې باندې ګلابه؟ بلکل سمپل دی، صرف او صرف خبره دا ده چې لږ پراکټس غواړي او لږ ذهن چې دی هغه استعمالول غواړي. نور په اخوا باندې په ډایرکټ انډایرکټ نریشنز کې هیڅ هم ګران نشته دی. زمونږ بس لاست ون پاتې شو آپټیټیو سنټنسز، هغه ته هم لیکم چې مونږ د دې ډایرکټ او انډایرکټ نریشنز نه بلکل دمه شو. بیا د دې نه علاوه یو ورځ به په دې باندې کلاس واخلو چې ستاسو په مایند کې څومره هم سنټنسز راځي چې سر دا به څنګه چینج کېږي، دا به څنګه چینج کېږي، هغه ټول به درته بیا کلیر کړم. د هغې نه بعد ډایرکټ انډایرکټ نریشنز چې دي هغه زمونږ ختم شو.